یو پرویز چې کم ځوانیت ذکر کوي هغه وایي چې د ایمان د عقیده او د عمل او د دین بنیاد مطلقاً په ځوانیاتو باندې نشي کېښودلی او حدیث ځوانیات دي هغه نه د هغه مراد دروغ دي العیاذ بالله هغه احادیثو ته دروغ وایي او څوک چې احادیث نه مني یاد وساته هغه قرآن منلی او دا هغه جاهل قوم دی چې دوی نه غلام احمد پرویز پیژني په ښه رسمیاتو او نه ورته کتابونه معلوم دي غټ غټ ملایان زه اورم نو هغوی د ده کتابونه چې اخلي نو غلط او دروغ پکې وایي معلوم ورته نه هغه نور کتابونه لیکلي دي معراج انسانیت تقدیر خداغه بشماره کتابونه دي یعنی په زندګۍ کې دین د پاره چې څومره کار پرویز کړی دی او څومره لویه مطالعه چې پرویز لري دا ټپوسان ملایان خو پرېږده زړه ملایان هم پې خبر نه و په زندګۍ کې دین د پاره چې څومره کار پرویز کړی دی او څومره لویه مطالعه چې پرویز لري دا ټپوسان ملایان خو پرېږده زړه ملایان هم پې خبر نه و